دې سلسله کې موږ نن راغلي یو هسپتال ته چې په دې کې د داسې نشهیي خلکو علاجونه کېږي او د هغوی مشر شیخ بلال سره به خبرې کوو. اسلام د نشې باره کې څه وایي؟ تاسو د دې باره کې معلومات ملګرو ته ورکړئ شیخ صاحب. لکه چې کوم یو نبي راغلی د خلک قوم یې دینه منې کړی دی. الله تعالی قرآن کې هم دا خبره کوي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شیخ صاحب دا ډېر خلک چې دا نشهیي توکي خرڅوي یا کري هغوی وایي موږ پرې د کفارو سره مقابله کوو. دا چې کوم جنس دی انسان په دې زړه کې دننه چې کوم خباثت دی هغه راښکاره کوي، اسلامي ټچ یې ورته ورکړی دی. شیخ صاحب د نشې تعریف خلک صرف دا کوي چې لکه دا به شراب وي، دا مثال آیس شو، مثال دا نور ډرګس شو، دا چرس پکې راغلی، دا ټول نشه لکه تاسو مخکې ویل دا ټول راځي پکې نه. خلک دا فلیورې میورې استعمالوي، دا ټول نشې دي. بالکل دلته به خلک دا سوال وکړي چې چای شنه چای هم نشه ده، روټۍ هم نشه ده. بالکل دا نشه ده، خو دا هغه نشه نه ده. شیخ صاحب څوک چې دې کاروبارونه کوي که نه عموما بیا په 2 میاشتو کې یو عمره هم ورسره کوي، بیا ورسره یو حج هم کوي او غټ غټ خیراتونه هم کوي، په مسجدو کې پیسې هم ورکوي. لباس د حرامو دی، شنومای په حرامه باندې شوې ده، ګټي خوري دا د حرام. الله په دې سره دعا څنګه قبولوي؟ محترم ورونو، دا نشه داسې یو مرض دی که نه چې د انسان هر څه ختموي. دا ورور موږ سره ولاړ دی، دوی BS کامرس کړی دی که نه، دا په دنیایي سطح باندې یو های ایجوکیشن دی. خو زمونږ خپله غلطي وه، د مشرانو منلې نه وه او د داسې غلطو ملګرو په صحبت کې ناست و چې د هغې په وجه باندې مونږ د دې نشې شکار شو. څنګه وایي تربت صالح صالح کنن تربت طالح طالح کنن، نو په غلط محفل کې کېناستو نو اثر هم ترې واخیستو. محترم ورونو، تاسو د نبي علیه السلام هغه حدیث ځان ته یاد کړئ، هغه وایي چې د ښه ملګري داسې مثال دی لکه عطر چې خرڅوي او د بد ملګري لکه هنګر. او دا ملګری هم باعث دا شو. Your advice to the people is that don't fall into drugs. It's not good for your health. It's not good for your wealth. Completely not good for any kind of person. If he is Muslim or not Muslim, it's completely destruct the physical body maintenance and also destruct the mentally preparation of a person. So I will give the suggestion that do not go even 1000 mile closer to the drugs. نو نومدې بد عملو سره مواسطې و چې وربه وډبېدو وي بد عمله دی، چې وربه وي چرسي دی، چې وربه وډبېدو وي پوډري دی. نو په ښو خلکو کې ناسته د ښو اړخ ته راولي، په بدو خلکو کې ناسته به د بد اړخ ته بوځي. دا کوم چې تاسو وینئ د دې ملګرو په دې مخونو کې دا سرخۍ وینئ، دا داسې نه وي جي. دا چې تاسو په راتګ کې سیکئ نو دا ډېر په بره حالات. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رڼا سټوډیو کتونکو لیدونکو یو نوی پروګرام، یو نوی ترتیب. په معاشره کې محترم ورونو ډېر ګناهونه کېږي چې د هغو اصلاح په موږ ټولو باندې فرض ده. په هغو ګناهونو کې ډرګز، نشه، دا یو وبال، یو ظلم زموږ په معاشره کې کېږي چې ډېر خلک په دې کې اخته دي. دغه ظلم د وجې نه، دغه ګناه د وجې نه ډېرې کورنۍ خرابې شوې، ډېر خلکو د خپل ژوند د لاسه ورکړه. په دې سلسله کې موږ نن راغلي یو هسپتال ته چې په دې کې د دغسې نشهیي خلکو علاجونه کېږي او د هغوی مشر شیخ بلال سره به خبرې کوو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وایم. جزاک الله خیر، بارک الله فیک. همیشه خوشحاله اوسئ او په خوشحالو باندې راشي. شیخ صاحب محترم، تاسو ته د دې ترتیب معلومات هم شته چې په داسې نشهیي خلکو سره سوال به اول زما دا شي چې خلکو په ذهن کې هم راځي چې دا نشه داسې د اجر کار دی، د ثواب کار دی چې ټول خلک یې شروع کړي. اسلام د نشې باره کې څه وایي؟ تاسو د دې باره کې معلومات ملګرو ته ورکړئ شیخ صاحب. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم، نشه دا شیطانی هتیار دی. لکه څنګه چې الله تعالی په سوره حشر کې 2 قسمه ډلې ذکر کړي دي، یو ته الله تعالی حزب الله ویل او بل ته الله تعالی حزب الشیطان ویل. که تاریخ د دې نشې موږ وګورو، دا تاریخ ډېر اوږد دی، پراخه تاریخ لري. لکه چې کوم یو نبي راغلی د خلک قوم یې دینه منې کړی دی. الله تعالی قرآن کې هم دا خبره کوي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. دا شیطانی هتیار دی. اوس بعضې خلک یې د خوند لپاره کوي، خوند اخلي، لذت اخلي. ولې بینک بیلنس، ویلت او هیلت یې دومره وي چې هغوی دې ته مجبوره شي چې داسې څه وکړم چې ما ته لذت په هغې کې میلاو شي. بعضې خلک داسې دي چې نشه کوي خو د دې دپاره یې کوي چې هغه خپل سټرس په هغې باندې راکم کړي. دا ډېر یو اوږد اخوا تاریخ دی. اسلام څه وایي د دې باره کې؟ اسلام خلاصه خبره کړې ده. 3 فیضو کې اسلام د نشې په باره کې یو خلاف، یو مقاومت کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې. اول د الله رسول الله قرآن کې راولېږل چې نشه دا ښه شی نه ده.
دویم کې د الله رسول چې دینه ځان وساتي. دریم کې حکم راغلی چې دا حرام. نن نفس دا شی حرام شو. او صحابي د الله رسول الله خبر واورید او رامنډي والد مدینه په کوڅو کې ګرځیدا ویل چې نشه نن نفس حرام کړی شوی. یعنی زمون په دې دین کې دی امت دا شی د مخکنه حرام خو دلته چې حرام شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور د اسلام د نگاه نه دا حرام کلهګوي کډیروي که هر څومره وي دا شی حرام دی ناروا ده او د دې جنس بیا په دې کې اختلاف دی. لکه شراب دی اوس علماء دې په جنس کې اختلاف کوي چې دا پاک دی او که نجس نو هغه اختلاف ته نزو. نو شریعت محمدي چې کوم مصطفوي دین دی په دې کې د الله رسول فرمایلی دی چې هر اغه نشیشه کل مسکر خمر او کل خمر حرام. هر نشیشه دا شراب دی په زمره د شرابو کې راځي ځکه شراب نشه ور کوي او دغه اشیاء چې نشه ور کوي دا هم په حکم دغه کې څنګه چې شراب حرام دي دغه شان د اشیاء هم حرام دي که بیا لګوي او کډیروي. حدیث کې راځي حدیث د نسائی د غالبا د الله رسول فرمایي چې ما اسکر کثیر فقلیل حرام. یو شی د مثال په تور یو من داغه نشکی لږ شان شی هم داغه حرام دی. نو شریعت موږ ته دا وایي چې دا شی حرام دی وسی څوک د خوند لپاره کوي او څوک د غریبۍ د وجې نه کوي. شیخ صاحب دا ډېر خلک چې دا نشي توکي خرڅي یا کری وي موږ په کفارو سره مقابله کوو. جهاد مقصود دی لګیا دی غټ جهاد دی لګیا دی. تاسو چې د هسپتال کې مول کوم کافر بګشتري چې يهود او نصارا دا ټول هغه مسلمانان دي چې د پښتنو بچیان دي. اکثریت دلته د پښتنو بچیان دي او دا کار ډېر متاسفانه په دې معاشره کې پښتانه خلک کوي. دا یو هله دا یو بهانه ده چې خلک دا وایي چې موږ د کفارو سره په دې باندې مقابله کوو. الله وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. الله وایي د دې لپاره تاسو د کفارو مقابله وکړئ ټکنالوژي کې مقابله وکړئ په جهازونو کې وکړئ په مزایلو کې وکړئ په وګونو کې وکړئ په اسلحو کې وکړئ. نشئی توکو کې الله تعالی د سینې چې تاسو نشئی مواد راواخلې په دې باندې مقابله وکړئ. دا چې کوم جنس دی انسان په دې ځل کې دننه چې کوم خباثت دی هغه راښکاره کوي اسلامي ټچ ورته ورکړی دی چې موږ په دې باندې د خلکو سره مقابله کوو. دا مقابله نه ده. شریعت د دې شي نه موږ منع کړي. هغه شی چې حرام دی هغه د مسلمان لپاره هم حرام دی او که ته یو مسلمان ته یو انسان ته تکلیف ورکې نو دا هم حرام دی. ولې کې حدیث د الله رسول فرمایي لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. اسلام کې نه ضرر شته نه پکې دا چې چاته بل چاته ضرر ورس. نو اسلام چې سړی مسلمان وي هغه مسلمان ته تکلیف نه ورکړي او هغه کافر ته هم تکلیف نه ورکړي الا مگر که حربي کافر وي یا پاغه باندې یو بل سي ذمہوار راغلی وي. دا یو هله ده یو بهانه ده چې زموږ په ذهن کې راغلی موږ دا خبره. شیخ صاحب د نشي تعریف خلک صرف دا کوي چې راګه دا بشرابي دا مثال آیس شو مثال دا نور ډرګ شو دا چرس پکې راغلی دا ټول نشه که تاسو مخکې دا ټول راځي پکې نه خلک دا فلیور مې استعمالي دا ټول نشي دي. بالکل دا نشه د شیخ صاحب علما د شریعت چې کوم علما دي فقها دي محدثین دي هغه تعریف د نشه کړی دی. نشه څه ته وایي ما خامر العقل چې عقل باندې فرد راولي دا نشه ده. که شراب دی که دا نسوار دی که سیګریټ دی که دا بل یو داسې اشیا دي چې هغه انسان ته تکلیف ورکوي. دلته به خلک دا سوال وکړي چې چای شنه چای هم نشه ده روټۍ هم نشه ده. بالکل دا نشه ده خو دا هغه نشه نه ده بلکې دا یو طلب دی د نقصان نه ورکوي. هغه نشه چې شریعت تا ته ښودلې ده چې ستا عقل خرابوي دا عقل نه خرابوي بل نقصان تا ته درکوي. په دې کې حدیث د الله رسول الله تعالی قرآن کې فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. ځان په زور هلاکت ته ماچوي. ولی دا جسم زما نفس زما دا د الله رب العالمین سره مونږ غاڼه کړی دی. په عالم الارواح کې مونږ ټول دا وعده کړی و الله مونږ ته ویل الستو بربکم استغفر رب نه مونږ ورته ویل بلا ته زمونږ رب یې. نو الله رب العالمین زمونږ دا جسم زمونږ ناغستره په عوض د دې کې چې تاسو زما بندگی کوئ او تاسو ته به جنت در کوم. نو که چېرته مونږ دا شی کوو یو خو د الله هغه امانت کې مونږ خیانت وکړو بل زمون عقل دا خرابوي. د دې وجه نه د ځان ساتل پکار. شیخ صاحب څوک چې دې کاروبارونه کوي کنه عموما بیا په 2 میاشتو کې عمره مور سره کوي بیا سره حج هم کوي او غټ خیراتونه هم کوي په مسجدو کې پیسې مور کوي. اې د دې خلکو د خیراتونه قبلي کې دا یو سوال شو بل په معاشره کې د دې خلکو ایکسپوز کول او خلکو ته خودل دا زموږ ذمہواری ده کنه. بالکل دا بهترین جهاد ده. یو خدای چې دغه خلک حرام وګټي حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي چې یو سړی دی وملبسه حرام لباس له حرام دی طعام د حرام دی غټ شوی په حرام باندې او دا لګیا دی غټ وختانی دی غټه ګیره دی الله ته وایي چې یا الله زما دعا قبول کړه زما الله رسول څنګه به سړي دعا قبول شي. لباس د حرام دی نو شنو مای په حرام باندې شوی دا
ګټي خوري دا د حرام الله په دې سره دعا څنګه قبول د دې سره عبادت دا نه قبليږي دویم دا چې دای خلک زی بیا عبادتونه کوي دا نشونو ماده کچرته توبه وباسي حرام کار مې کړی دی توبه به مې وستا الله تعالی مې توبه وستا بیا به دا کار نه کوم بیا یو صورت جوړي که صرف دې لږ چې 2 میاشتې مې دلته د پردي بچي تباہ کړه پردی مور مې کونډه کړه رنډه مې کړه بوره مې کړه دغه بچي په نشه باندې راوستو زه به زمال ته ما بیت الله کې الله تعالی بخي نو کدي سي ابو جهل به بخله وي ابو لهب به بخله وي دا قصې نشته دی البته څوک چې هم دا کار کوي دا زموږ مشاهده او تجربه د شخصیت چې الله رب العالمین دغه خلق پم دی کې ککړی او په کې کړکړ شوی په بچو یې راغلي د پلورګانو یې راغلي دا په دوی باندې راغلي نو دا یو اسی یو استرګ تورول دی چې هغه د پښتون مثال کې وي د هتی د غاخونه د خړلو لپاره یو دی او د خودلو لپاره بل دی نو دغه عبادتونه که په دینیت باندې چې زلته ګناه کوم التزم او بیا برازم بیا به ګناه کوم دی عبادتونه ته الله تعالی محتاج نه دي او هیڅ قسم ضرورت دته نشته شیخ صاحب لکه وروسته په انټرویو کې مونږ د ملګرو سره خبرې مکو دا څوک چې په دې نشو کې ورزيدلې دي لکه تاسو ویلي چې څوک د نشو کاروبار کې خپل اولاد په کې ورزيږي عموما چې تاسو ته خلک راځي سو وجوهات او بیانې چې راګه دا نشم اولې شروع کا تاسو ملګرو ته هغه بیان کوي چې ځان دې وساتي او وجوهات بالکل شیخ صاحب زما چې کوم خپل مشاهده دا دوی سره چې کوم ز وخت روم دوه خبرې دی هغه اکثر مریضان دا و چې د ملګری د وجنه او د دې وجه نه دا ډیره افسوس خبره هم راځي سړی حیران مشي او بل سوچ کې پریږي د الله رسول چې کوم خبره کړې ده هغه اسینه ده الرجل على دین خلیله انسان یو سړی د خپل ملګری په دین باندې دی دوی نه چې موږ ته پوسو کو ولې راغلی باقاعده سایکالوجیست د تناست ته پوسټ کوي ولې راغلی نشه دی ولې یاره ملګرو د وجه نه محفل د وجه نه ملګری مې داسې زنداز شو ملګری مې دا کول زنداز دوی موجود چې دوی یادې شخص هغه موږ فارغ درېمه وجه ډېره کومه وجه چې هغه د غریبۍ د وجې نه راځي چې ما باندې سټرس خو دا دروغ وایي علت چې ښودل کېږي یو دا چې فارغ ناستي ذهن خالی دی بس یو سوچ ته راشه لکه راشه دنیا نه خوند والا او دا وکه او هغه وکه او علت چې کوم غټ علت دی غټ علت دا دی چې د ملګري د وجې نه وایي چې زما ملګری دی او د ملګري د وجې نه را باندې دا کار وشو نو دا خلک چې نشي ته راغلي دي علت څه دی غلط ماحول غلط ملګری شیخ صاحب تاسو خبرو پورې د ابن مسعود نقل لويزان مصروف وساته یا په دین کې یا په دنیا کې نو که واقعا تفاریغ ناس ته اتمن باندې ګناه ته اتمن باندې غلط ته اتمن باندې د ګناه یو لارې ته مخ کی شیخ صاحب دوی د خپلوان مثال یا پلار سره راځي یا سره خزر راځي تاسو سمه سوی دا په زړونو کې یا دا په دسترګو کې یو درد دی چې د خلکو وي د خلکو د نصیحت چې دا کار مکوئ تاسو نږدې ورځو کې یو بیمار راغلی دغه والد صاحب سپینګری مزدور کارو مو ته نصیحت کوو په خپل انداز نو په جړا شو سترګو کې یو خیرات مو تل مجاړه خیر مولا تسلی ورکړه بل دا امتحان دی الله تعالی د خبرې ذکر قرآن کې کړی چې انما اموالکم اولادکم فتنه د امتحان دی هغه ویل چې ز سپینګری یم شپږ بچیان مې نور دی یو دا دی د مور ده قام دی قبیله ده زه څه وکم زه به اوس دې لبم ګټم هغه لبم ګټم چې الله دا خکې نو جاړي فریاد کوي خو څه وکړي خورا موږ به دا وایو چې دا دوی باندې یو قسم امتحان دی او دا امتحان شاید د دې وجې نه چې دې پلار یا دې مور په تربیت کې کمی کړې ده یا شاید د دې وجې نه هم وي چې په غلط ماحول کې دوی اوسېږي یا شاید دا دوانه وجې نه وي د الله طرف نه په دوی باندې امتحان دی چې دوی ښه تربیت هم کړی دی ښځې کې موسیږي خو بیا هم دوی په دې غلطه باندې لاړل نو الله رب العالمین د امتحان په دوی باندې راوست نو ډېره ګرانه شیخ صاحب ډېره ګرانه شیخ صاحب لکه تاسو وایي د تربیت ډېر مهم شی دی هغه مور یا هغه پلار چې د خپل د زوی پوښتنه نه کوي چې شپې په 2 بجې یا په موټرسایکل لاشي کور ته وروخي یا په 3 بجې یا سحر راځي دا د پوښتنه نه کوي نو سبا چې دغه زوی په نشو کې اخته شي بیا جاړي او ژړا کوي نو هغه نه مخکې وایي د مرض نه مخکې ځان خیال وساته حفاظتي انتظامات وکړه شیخ صاحب شیخ صاحب دا سوال چې دغه خلک موږ څنګه د دوی مدد شو کړی زموږ په معاشره کې چې موږ تلي کندې خلکو ته ډېر د حقارت په نظر باندې ګوري ما مخکې خلکو سره خبره وکړه چې دې نشیانو ته د هغه سپین هم کم اهمیت ورکړي ډېر خلکو سپي ساتلي هغو ته غوښه او خوراک دا ورکوي خو که دا ویني زه د هغه عذر هم زه به قبول کړم هغه وایي چې کېدای شي دوی پرې نشه وکړي که نه ما ورته څنګه کولی شو چې داسې خلکو سره مدد وکړو د دوی دا اصلاح وشي آیا اصلاح کېدلی شي تاسو دې بالکل شیخ صاحب د دې اصلاح کېدلی شي دا خلک د دې اصلاح یا د دې قدر ولې نه کوي شیخ صاحب دا یو مسلمه قاعده ده کله چې انسان خپل قدر په خپله وکړو نو خلک به د هغې قدر
او کله چې انسان خپل قدر په خپل نه پیژندل بل سره د قدر نه پیژني یو خو دوی خپل ژوندۍ ته په خپل باندې تیلې وهلې دي ځان خراب کړی دی وجنه معاشره کې د سپکت لګي د دې اصلاح کېږي شخص خطر ترتیب سره کوي ځکه چې میډیکل دا خبره کوي چې په 3 میاشتو کې د انسان چې کم باډي سیلز دي په بلډ کې په وینه کې د الله رب العالمین قدرتي تور باندې ریجنریټ کوي دا چې کله دلته موږ راولو په 3 فیز کې موږ دوی دغه کو تداوی کو صحت خیال د دې ساتو اول ډیټاکس ته چې دلته شل ورځې یو میاشت دوی موږ ساتو چې دې بدن کې کم نشه د غتی لري بیا د ځنه موږ باسو پرایمري ریهاب ته بوزو التم دا یو میاش موږ ساتو په میډیسن باندې هم دغه شان دغه سایکولوژیکلی چې کم فیکټر دی هغه ته ګورو دغه کونسلینګ کیږي دغه نه وروسته بیا موږ سیکنډري ته بوزو په سیکنډري کې هم دا موږ سره درې میاشتې کله زموږ پوره شي مریض دې ته جوړ شوی چې په خپل خپل باندې ودري بیا موږ فیملی سره ډیلینګ کوو چې تاسو دا بیمار دلته وساتئ کوي ساتنو هغه فائدہ راکبويزي کما حول اغي بیا نقصان کما حول بدل شي نو بیا فائدہ کوي نو علاج ممکن ده شخص په شلو ورځو کې دا کنټرولېږي دوی د بدن نه شوزي د درې میاشتې چې موږ ساتو د دې د پاره چې د دې په باډي کې چې کم بلډ دی هغه سیل واپس راجنریټ شي نوي شي په نوي ماحول کې نو بیا ښه اثر کوي شیخ صاحب مثال تاسو سره یو کس دلته راوستل شو هغه سره مال نشته غریب دی نو دوی لپاره تاسو څه ترتیب شته خلکو ته موږ وایو چې کوم ته الله مال ورکړی دی وسی ورکړی دی چې مال لګي په یوځي کې ولګاو نو هغه دغه خدای چې یو کس باندې تاسو د کوشش سبا د مثبت غړي جوړ شي چې غریب خلک هم راځي ډیر راځي شیخ صاحب ډیر راځي بلکې دا یو مهم پوینټ دی چې د انسان ژوند چا بچ کړه الله تعالی ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا شیخ صاحب موږ سره بیماران راشي بعضی ټایم کې زموږ فند موږ سره دومره نه چې موږ هغه اډمیټ کو غریبانان هم د سلاړ شي داسې غریبانان موږ سره چې راشي موږ خپل فند ته ګورو چې موږ سره کیپاسټي موجود وي هغه موږ داخل کو داسې موږ سره بیماران دلته اوس مشتره فری دي داسې بیماران چې هغه موږ صرف 15000 روپۍ اخلو څه د هسپتال د فند موږ په غوي باندې لګو داسې بیماران چې صرف موږ دغه د خوراک پیسې اخلو نور دلته شته دي نو داسې ډیر بیماران شته چې کله سي ملګری پیدا شي چې دا غوي سره ډونیشن وکي دا غوي پیسې دلته راشي او په دوی باندې ولګيږي نو ډیر داسې بیماران شته چې هغه موږ راوچت کو دغه علاج بدلته زما په دې ویډیو کې اخر کې دا اپیل له هغه ملګرو ته چې ګوره ته ځان باندې لزره 15000 شلزره لګې دا غلګي یو سره واخله د هسپتالونو دې ته ورکړه لکه شیخ صاحب چې مخکې ویلي چې په 3 میاشتو کې د یو مریض هغه علاج ممکن نه 3 میاشتې لس روپۍ واخله دې زره زه دې زره نه شپېته زره زه شپېته نه 1 لک روپۍ په 1 لک روپو باندې تا د یو انسان ژوند بچ کړ چې بچ دې کداغه په سبا ما خپل ته ولیدل منځونه کوي عبادتونه کوي کوشش کوي چې نیکیو کی نو زه فکر کوم چې کس ته الله د رستنې څومره عمر ورکړي کاغه 10 کال 40 کال په دې ټولو کې ته شریکي نو په دې سلسله کې شیخ صاحب سره مدد مو کوي خپل راشي شیخ صاحب تاسو د ایډرس کې ملګرو ته وضاحت بالکل شیخ صاحب زموږ دازه بالکل په مین رنگ روډ باندې ده د بچا خان مرکز نه چراوا وړي حسن غړی ورته وي شګه هنکیان بالکل د ورسک روډ نه چرازي پرایم هسپتال په لار باندې او کده 400 روډ ناراضي د درمیان کې ده حسن غړی شګه هنکیان ورته وي زموږ د هسپتال نوم بایو کیر منشیات هسپتال جزاک الله خیر شیخ صاحب الله جزاک الله بارک الله فیک محترم اولیدونکو یو ځل بیا ان شاء الله بل پروګرام تر هغه پورې السلام علیکم ورحمت الله زدام سره بیمار چې کله انفیوژن وته وشي سره اول به وته کوله او ستاسو کې کله تولیدي سره ټول بیماران دي دا چې کوم دي دا ټول دا خلک دي چې خپل بیماران دي زمون کې چند شخص دا بیا هغه ځای د شیخ صاحب چې کله موږ سره اول بیمار راشي اول موږ دلته راولو دلته تقریبا 10 ورځې پورې موږ سره چې د هغه بدن کې چې کومه نشه ده هغه تیوزي دلته نه چې بیا لکه شي بیا برافه شیخ صاحب دا دویم زمون پرایمري ریهاب سه دلته چې هلته نه لاندې لږ ښه شي بیا دلته راوړو دلته چې راشي دلته یو میاشته پورې موږ سره چې کنټرول شي بیا د دې ځای نه موږ راولو دلته دا سیکنډري دی دلته بیا یو میاشت نیمه دوی دلته چې دلته وخت تیر کړي چې کم پکې ښه برابر دي داسې معتدله دلته راولو دلته نه موږ لاندې بوځو
سټاپ کې موږ سره تاویږي راتوي دا زموږ هغه بیماران دي چې دې طرف دې پورشن کې موږ سره پاتې دي. محترم ورونو دا نشه داسې یو مرض دی که نه چې د انسان هر څه ختموي. دا ورور موږ سره ولاړ دی دوی BS کامرس کړی دی که نه دا په دنیایي سطح باندې یو های ایجوکیشن دی خو د نشې د وجې نه دا الله دغه ځي ته راوستلی مطلب خپل اعمالو سره نو دوی نه بعضې پوښتنې کوو ګران ورور تاسو موږ ته اول دا ووایئ چې دا د نشې علت څه ولې دې طرف ته راغلی څه وجه وه تاسو خو دومره هایر ایجوکیشن کړی ولې یو بل طرف ته یو مطلب یو نیکۍ طرف ته سړی لاړ شي جواب حاصل کړي ولې دلته راغلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه پیله به خبره دا کوم لکه زمونږ مشرانو څه چې د هر چا مشران دا نه غواړي چې زمونږ یو کشر په داسې غلطه لاره باندې غوشي خو زمونږ خپله غلطي وه د مشرانو منلې نه وه او د داسې غلطو ملګرو په صحبت کې ناست و چې د هغې په وجه باندې مونږ د دې نشې شکار شو خو شکر الحمدلله چې دلته رالو اوس بیا هم زمونږ واپس هغه صحت بحال شو د دې ملګرو د دې سټاف والا محنت سره نو الحمدلله نن واپس مونږ ورو خپل صحت طرف ته واپس روان یو انشاءالله. ستاسو خبره دا و چې ملګري دا باعث شو چې تا ما یې دا نشې وکړلې د هغو غلط صحبت هغو د وجې نه داسې وشو هغې دې راباندې ونه کړې خو لکه مونږ ورسره ناسته وه نو وایي چې اسینګه وای تربت صالح صالح کنن تربت طالح طالح کنن نو په غلط محفل کې کېناستو نو اثر هم ته واغستو. محترم ورونو تاسو د نبی اسلام هغه حدیث ځان ته یاد کړئ هغه چې د ښه ملګري داسې مثال دی لکه عطر چې خرڅوي او د بد ملګري لکه هنګر او دا ملګري هم باعث دا شو اوس دې ملګرو ته ستاسو څه یو نصیحت دی چې لکه دې نشو مشو کې څه خیر تاسو لیدلی دی؟ یاره دې ملګرو ته بس دا خبرو کوم دلته اکثر مونږ د تعلیم حلقه لګو نو په هغې کې مونږ دا خبره کوو چې مونږ هغه دور یاد کړو چې کله مونږ د مور و پلار نه پیدا شو واړو نشم نه کوله د دنیا هر یو شیز به مونږ سره ښه سکون او نشم نه کوله مونږ ته هیڅ تکلیف نه نو همدغه رنګې چې واپس مونږ د نشې غوندې لعنتي شیز نه ځان وساتو نو انشاءالله د الله نه هم دا تمه ده او یقین هم دی پې چې مونږ ته به هیڅ تکلیف نه وي ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې خپل هغه زوړ وخت یاد کړو چې کله مونږ نشه نه کوله نشه د مور او پلار دپاره د درد سبب ګرځېږي. یو مشر راته داسې مثال را کړی وي لکه یو زوی وایي تا دونه نشه کړی وي ځان دې دونه خراب کړی دی ستا مثال داسې دی لکه خپلو مور او پلار ته چې مخامخ ودرېږي په ځان پټرول واړوي بیا ورته تیلی ووایي نو هغې دې دا نشي کتی وي داسې چې ته دا نشه کې ځان خرابوي د هغې مثال هم داسې دی تا نشي کتی. What is your message regarding those people who are doing drugs, you know, and falling into these things, you know? Give them a message in English. I'm not able to give them an advice but I will try my best that that's not the thing in which we, in other words, we can say that Islam doesn't permit us to do that because in Quran Majid Allah Jalla Shanuhu said that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim La taqrabu as-salata wa antum as-sukara. So we have to follow the instruction of Almighty Allah and then the teaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam which he taught us in the shape of Quran. So we have to follow these things. Your advice to the people is that don't fall into drugs. It's not good for your health. It's not good for your wealth. Completely not good for any kind of person. If he is Muslim or not Muslim, it's completely destruct the physical body maintenance and also destruct the mentally preparation of a person. So I will give the suggestion that do not go even 1,000 miles closer to the drugs. جزاک الله خیر جزاک ماشاءالله امیر صاحب خو ماشاءالله اوس فلحال ډېر بهترین حالت کې دی. امیر صاحب لکه دې ملګري سره موږ خبرې وکړلې که نه باعث څه ولې د نشې طرف ته ستاسو ذهن لاړ څه وجه وه هغه ملګرو ته که وضاحت وشي زموږ مقصد په دې کې دا دی چې ملګري د هغو کارونو ځان وساتي چې سبا هغوی په دې نشه کې ونه غورځېږي ستاسو علت سبب څه و؟ یاره چې زمونږ خو دا وایو چې کومه غلطه معاشرې او غلطو ملګرو سره ناستې کې نو دا ځای به دې بیا لکه دې اړخ ته به ته خامخا ځې ځکه چې په ښو ملګرو کې کینې نو ښو ملګرو سره به موږ څه ټیم ما وخت نه لګولې داسې د الله او د نبي د خبرو نه خبر نه وو نو نومدې بد عملو سره مواسطې و چې ور به وډبېدو وي بد عمله دی چې ور به وي چرسي دی چې ور به وډبېدو وي پوډري دی
الحمدلله چې بیا هم وخت ولګېدو چې وربوړوي قاري صاحب دی امیر صاحب دی نو په ښو خلکو کې ناسته د ښو اړخ ته راولي په بدو خلکو کې ناسته به د بد اړخ ته بوځي بیا آخر حد دی لپاره انسان رورسي چې د زندګۍ نه به دی هغه امید ختم شي جي مونږ داسې شي چې خپل خپلوانو سره نفرت پیدا شولې بلکې زمونږ نه د ټولو خلکو نفرت شوې واحد دا ادارې وي چې دوی مونږ راوغوستلو دلته کې علاج زمونږ ته چالو کو دا کوم چې تاسو وینئ د دې مرګرو په دې مخونو کې دا سرخۍ وینئ دا داسې نه وي جي دا چې تاسو په راتګ کسی کې نو دا ډېر په بره حالات دي دا خو اوس روغ شوي دي جي دلته کې رووتل تاسو ته مخامخ دي دا چې څه ټایم راشي تاسو وګورئ نو لکه بالکل حقیقت خبره چې د نفرت ته د هر انسان کېږي دا دومره خراب شوي وي خو د دې ادارې ډېر کوشش دی د ډاکټرانو مهنت سره د دې سټاف والو مرګرو ډېرې مینې سره الحمدلله لکه دا ډېر مرګري سیټ شول او د الله نه د امید لرو چې د بقایم الله پاک سیټ کړي ملګرو تاسو ولې د هغه ملګري او دا ملګري علت موږ ته څه بیانوي چې بد ملګري د هغو د وجې نه موږ په دې نشو راغلو ګوره ځان دپاره ښه ملګری منتخب که هغه ملګری چې تا دین طرف ته رابلي هغه ملګری چې تا د خیر طرف ته رابلي د بدو ملګرو نه ځان ساته تاسو د عمر نه معلومیږي غالبا واده یاد هم کړي واده الحمدلله جی او زما ته بچي دي هر څه مشته دي خو بس دا الله د منظور وي هغه زوجه د ستاسو په دې تکلیف باندې کړېدله ماشومان هم کړېده که نه ډېر زیات جي ما ورته اوس د سوي چې به ماشوار بوډه به ماشومان به ووتل وي پاپا بیا د پسې نشیان راغلي دي او بیا دغسې نو دغې نه هغوی تنګ شو نو هسپتال ته دغو کېږي چې تر کومې پورې انسان لکه سلک ډېر حده پورې هسپتال سره څوک هم رابطه نه ساتي خو چې کله فیملي ډېره زیاته تنګه شي او بالکل هغوی سره بل څه لاره دغه نه شي نو ادارو سره رابطه وساتي بیا الحمدلله دا ادارې داسې دي چې لکه دې نه مونږ پهله زه خپله ډېر زیات یارېدم چې د هسپتال نوم ما به ورته زه لیونی یم چې هسپتال ته لاړ شم یا زه پاګل یم خو چې راغلو او د علاج دلته کې جاري شولو او د دې ځای د ادارې د ملګرو د مینه محبت نو زمونږ دا امید پیدا شو چې دې خلکو سره د مینې کولو خلک شته انشاءالله د دې دا زندگی به جوړیږي نو امید لرو انشاءالله چې د ټولو مرګرو ژوند الله پاک جوړ کړي سره زما او تاسو له الله پاک نورم دغه درکړي چې تاسو مطلب دی کې نورم مخکې لاړ شئ نشه انسان بې عزته کوي په معاشره کې د عزت نه غورځېږي د نفرت سبب ګرځېږي که نه بالکل سر جي فرسٹ آف آل خدا چې ستا رشتهداري به ټوله کټ شي کو تا کې مړی ته به د هغې نه نه خبر تا کې کو خادي واده خادي وي ته به د هغې نه نه مطلب دا چې لکه نه دی د خوشحالۍ سره کار وي او نه دی غم سره کار وي د زندګۍ د قیوم مقصد رانیولي هغه څه شي چې نشه چې نشې پسې چېرته نشیانو مرګرو له لاړ شمه د ښو خلکو سره دا ستا مکمل واسطې کټ کړي نو بیا تاسو ته څوک ښه خو نه وي نو بد به درته وایي کې ملګرو نه پوښتنه وکړه ستاسو څه سبب و چې د نشو طرف ته راغلي څه علت و دنیایي وجوهات و ملګري و څه وجه وه بس دا ګیتري ده چې څنګه انسان کسانو کې مرګرو کې کینی هغه شانتي انسان به ماحول کې هماغه سره به یو ځای شي او بقایا نشې نوم د نش دی چې یو شی ته نش کې که نه او نش معنا د اختتام ده د ختمې ده نو نشه یو داسې لکه هر یو مرض علاج شته ده خو دا نشه نه ده دا داسې مرض دی چې دا تام خوري دننه نو ستا فیملي هم خوري یو هر یو مرض یو انسان خوري خو لکه دا داسې مرض دی چې دا د بوی خسته جړ خوري نو نشئی انسان نه په کور کې نه کلی کې نه په محفل کې نه په مالت کې هیڅ عزت نه او ټول زما نه مشران هسې دا کشران دم زما دا میسج دی چې انشاءالله اوس موږ نشیان نه یو الحمدلله الله پاک په موږ رحم وکړو د دې ادارو د خلکو د وجه باندې چې دا ادارې نه وې زموږ به ډېرانونو ځای وې کېدی شي اوس قبرونو کې وې دنیا نه غافله تللی وې بې کلمې تللی وې نو په دې باندې به موږ ډېر زیات اول دوی ته دواګانې کوو الله دې دوی له نور وس ورکړي چې دغه شان نور دا شاخونه او ادارې کلاوي کړي او بیا به د خپل ملګرو ته ویو چې نشې نه هېڅ هم نه سازېږي ځکه چې ما څه کم 10 کاله یا 30 کاله نشه وکړله په دې کې ما ته د زندګۍ هېڅ یو مقصد میلاو نه شو چې څه راسه و هغه مې پکې ورک کړي دي خو چې دې ادارې ته راشو دلته موږ د 100 ګناهونو نه منې شو او پاک شو داسې شو لکه د مور د خېټې نه چې یو ماشوم راوځي 15 وخته مونځ او داسې تعلیم راته کېږي لکه هر رنګه سهولت موږ ته میلاویږي او زړه دا غواړي چې را داسې ماحول موږ په بار دنیا باندې مې خو لکه بار دنیا دا اوس موږ دلته پراته دا زموږ پابندي ده دا ملګري خفه شي چې یار موږ په پنجرو کې دې ځینې چې اوسئ ستاسو اصلي علاج په دنیادارۍ ده چې تاسو بیا ځان لږ راغونډ کوئ
کنټرول کوي. دا غریبانان خو موږ سره دیزي کې خواري وکړي مینه محبت ارڅه تلو ځل کې مراته همدغه میسج کوي چې بار ځان داسې وساتئ څنګه چې دلته ساتلی و. نو الله دې دوی ټول عزتمن کړي. سره د ستاسو چې تاسو دومره رالی زموږ پوښتنه مو وکړه. ګینې په معاشره کې خو زموږ خپل زموږ پوښتنه نه کوي او چې دا راوستي څه مجبورۍ نه راوستي یا به ورته ځان بد ښکاري چې بچیم نه شیان شوي دي یا ورونه یا دغه. او بس الله پاک دې تاسو ښه کړي. زه خو آخري میسج همدغه کومه چې نشه نوم دې نش دی او نش نه هیڅ هم نه کېږي. نش سړی ختموي او انشاءالله تعالی ما خو ځان صدا عهد کړی دی چې د دې ځینه وځمه د بقایا زندگی الله په لاره کې موقف کړی ده چې هر څنګه وتېرو به د نور ملګرو ته همدغه میسج کومه او الله دې تاسو مې عزتمن کړي چې دومره زموږ پوښتنې نه رالی او زموږ دغه مو وکړل. الله دې الله مې عزت وکړه. الله دې تاسو ته صحت درکړي انشاءالله. محترم ملګرو داسې ډېر ملګري شته دی چې د دې نشو د عذاب او د تکلیف د وجې نه دلته پراته دي خو انشاءالله موږ مثبت وینو. دا کسان پکې خلکو یې لیول 1 ته راغلي دي. داسې مختلف کیټګریانې په دې کې تاسو د صحت دپاره دا کارونه کیږي که نه که تکلیف هم یا د مثال زور هم در باندې کېدی لپاره چې تاسو ښه شئ. دا شیخ دی دا نور ملګري تاسو نه تره زامن استئ نه د ماما خو مقصد یې دا دی چې تاسو ښه شئ. تاسو ته الله صحت درکړي. په معاشره کې د خپل مور پلار د خپل اولاد دپاره تاسو د خوشحالۍ سبب وګرځئ. هغه چې څنګه په تاسو باندې خفه شوي دلته یې راوستلي یاستئ خپل زوی خپل پلار څوک د ځان نه جدا کوي خفه کېږي بیا لکه دا مې پلار دی دا مې زوی دی مثال دا مې ورور دی چېرته سړی په داسې جیل شکل کې اچي. خو بعضې وخت کې ډاکټري تا سوری کوي تا په چاړه وخي ولې خو تا صحت دپاره چې لکه مثال فلانې ځای خراب شي هغه به ترې کټ کړمه نو تاسو هم چې دلته راوستلي یاستئ تکلیف به وي دې کې څه خبره نه ده ما ته معلوم دی ګیټونه بند دي خو ستاسو دپاره انشاءالله چې تاسو دلته لږ وخت تېر کړي الله به تاسو ته داسې صحت درکړي زه وایم چې تاسو به بیا دې خلکو شکریا ادا کوئ او کوشش وکړئ چې ځان بچ کړئ د نشو نه نور انشاءالله صحیح دی. دا نشه لعنت دی دا ستاسو دپاره ذلت دی. په ډیران باندې سړی پروت وي سپي ته اهمیت ورکوي مخکې ملګرو ته مې خو تاسو ته یې نه درکوي ولې لکه وایي زه نشه یي دی زموږ په معاشره کې موږ دومره د مسلمان او د انسان قدر نشته دی او که نو بس موږ به ځان قدر په خپله کوو. دا معاشره داسې دی چې ستا قدر نه کوي خپله به ځان قدرمن پیدا کړي چې زه روغ جوړ یم صحت مې ښي نشې نه کوم هر کس به مې قدر کوي نو ځان نه داسې شی جوړ کړي چې د الله عبادت به کوم خپل فیملي ماشومان به دا برابروم هغو دپاره به نفقه پیدا کوم دا ګندونه به پرېږدم انشاءالله صحیح شو. الله هم جوړ لره انشاءالله. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.